شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربانه او بخښونکی ذات دی. نن زموږ لیکچر د دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو یو لوګو جوړه کړو، په هغه د مکتب دپاره وي، په هغه د پوهنتون دپاره وي، په هغه د یو کورس دپاره وي. دغه لوګو موږ جوړو. تاسو کولی شئ دغه لوګو ډېر په اسانۍ سره جوړه کړئ. دغه لوګو څنګه جوړیږي؟ دغه لوګو داسې جوړیږي که نه، تاسې په کینوا کې په ډېره اسانه طریقه باندې جوړولی شئ. تاسو داسې کار وکړئ، رابشئ کروم ته، په کروم کې به راشئ، کینوا ته به راشئ، کینوا باندې به کلیک کړئ. کروم ته چې راغلم، کروم کې به زه ورکړم چې canva.com چې دلته ورکړه، لږ ویټ به وکړئ تر څو پورې دا موږ ویلو شي. راته موږ تباه کړي. ښه راځو دلته لیکي دلته لوګو، تاسو به دلته ورکړئ لوګو. چې لوګو م کله ورکړه اوکې به کوئ او لوګو به موږ کریټ کړو. صحیح. هلته راځو موږ یو لوګو جوړو که نه. تاسو به دلته لوګوګانې خوښ کړئ. مختلفې لوګوګانې شته دی چې څه رقم لوګو ستاسو خوښه وي تاسو یې راغستی شئ. دا مکتب دپاره لوګو پکار وي، هر رقم لوګو چې پکار وي دلته شته دی. ښه تاسو یې راواخلئ، ځان ته یې جوړه کړئ. موږ اوس یو لوګو راواخلو که نه چې ښایسته غوندې کې لوګو وي. دا بیا ډېر ښایسته ښکاري چې کله جوړه شي. ښه زموږ دغه لوګو خوښه شوه. فر مثال دلته زه کلیک کوم او په دې کسټمایز دیس ټمپلیټ کله چې تاسو ته کلیک کړئ، تاسو ته به دا ځای ګیره شي. کله چې دغه ځای تاسو ته راغلی، دا به دلته کلیک کړئ. دوی لیکلی دی چې سیل فوډ که نه، دا به دې باندې ډبل کلیک کړئ. ډبل کلیک سره به دا خوښ شي. ته اوس نوم ورته ولیکئ. نوم ورته چې ولیکم، ورته ولیکم چې اکسل ورته ولیکئ. څه شو که نه، او دلته به کلیک کړئ، دا به خپله کوک شي اکسل. صحیح ده. که دا نور کږول غواړئ داسې کږولی شي، داسې کږولی شي. لکه کنټرول زیډ سره به خپل جوړ حالت ته هم راوستی شي. صحیح ده. او دلته ورته ولیکه، دې باندې ډبل کلیک کړه، دا ته هم ورته ورته لیکلی شي انجینیر سمیم صاحب. داسې راوستی شي. دا ګلان دي لږ پورته او خوا دې خوا راوستی شي. داسې کلیک کړه، داسې کلیک کړه. او داسې کار هم کولی شي. دلته کلیک کړئ، کنټرول ای ونیسه. دې باندې چې کله کلیک کړئ راشي، دې نه وړکې کولی هم شي. دا وګورئ، وړکې کړه، دې باندې کلیک کړه، وړکې کړه، نورې وړکې کړه. هر رقم چې وغواړئ دلته کلیک کړه، دا هم ورته وړکې کړه او داسې یې راولئ. داسې ځای راولئ، څه رقم چې راوستل غواړئ راولئ. نو څه رقم ستا خوښه وي، ایکسل انسټیټیوټ وګورو که نه، انسټیټیوټ څنګه چې دلته راشه وړکې کړه. دا ولې وړکې کړو او د منځ کې فاصله ورکړې که دا فاصله به دې خوا کړو. اکسل یا ورته ولیکئ چې مثال هیله های سکول. هیله های سکول ته هم راوستی شي. څه رقم چې خوښه وي هماغه شانتې راولئ. داسې موږ یو پراپر لوګو موږ جوړولی شو. تاسو بیا هم داسې لوګو جوړه کړئ. صحیح شو که نه. یا دا داسې کټ کړئ، دلته راشه، دا دی که نه، دا ولیکه، ورته ولیکه چې دې کې داسې ورانګ ورته ولیکه چې اکسل. هلته نه لیکل کېږي صحیح، دلته ولیکه، ورته ولیکه چې فر مثال اکسل انسټیټیوټ. ښه لږه وړه ده که نه، انسټیټیوټ داسې ورته ولیکه. دلته کلیک کړه، ساحل اکسل انسټیټیوټ. دلته راشه او دلته بیا ټکس واخله. فرض یا داسې کار کوئ، یو کاپي واخلئ، دې باندې کلیک کړه، کاپي به واخلئ. دلته کلیک کړه، دا چې کلیک کړه، دلته ډبل کلیک کړه، دا بیخي ورته ولیکئ چې فرض مثال بیخي ورکوم، بیخي ورکوم. هېڅ څه شو اکسل انسټیټیوټ. څه شو که نه، بیخي ساسې دا سامنسته شه پرېږده. دې ته تاسو یې پراپر لوګو جوړولی شئ. کله چې جوړه کړئ دلته به کلیک کړئ، او چې کله م کلیک کړئ که نه، لږ ویټ به وکړئ او را به شي. ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ، بیا په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. تاسو به دا پرېږدئ، دا به کاپي شي، ستا ته به دا ورسېږي او دلته به ډاونلوډ شي.
ورته دا ډاونلوډ شو کله ډاونلوډ څه د براشي او چې کله ډاونلوډ ته راغلی نو دا اساس لوګو به جوړ شي وي دا د اساس لوګو جوړ شوی دا اساس لوګو دا واخله بس کوم ځای کې لوګو لګوي هغه چې لوګو استعمالوي شي